وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزتمند مشرانو او ګرانو علماء کرامو او طالب علمانو دوستانو، ستاسو د ښکلې اجتماع مبارکه غونډه د اهل سنت والجماعت په نوم باندې منعقد شوې ده. د اهل سنت والجماعت چاته وایي او دا نوم ولا چا یې ښه ده او د دینه مخالفې کومې فرقې دي او دې وخت کې په رښتونې اهل سنت والجماعت څوک دي؟ دې درې واړو خبرو ته خیال لرئ. نو د دواړو جهانو سردار فرمایلی دي چې یهودیان 1 ډلې شوي وو او عیسایان 2 ډلې شوي دي او زما په امت کې به 3 ډلې پیدا کېږي. دې 3 ډلو کې به بغیر د یوې ډلې نه دا ټولې دوزخیانې. چا ورته وی قربان دا یوه ډله چې ته وی جنتي به او دا نورې به دوزخیانې، دا کومه ډله ده؟ څوک به؟ نو د دواړو جهانو سردار د هغې یوې ډلې بیان په قوم او په ژبه او په نسب او په رنګ نه دی کړی چې هغه به د افریدو پښتاني یا به د مکې شیخانې یا به د فلانکي ملک مهاجرینې. نه، وایي ما انا علیه و اصحابي. هغه ډله به حقه چې کومه ډله زما په طریقه روانه او زما د صحابه کرامو په طریقه روانه. دا 2 نښې د دواړو جهانو سردار ویلي دي او دا دواړه نښې یو بل سره تړلي دي. ما انا علیه، په کومه لار چې زه روان یم، سنت د حضور پاک لارې ته وایي. نو ما انا علیه، اهل سنت هغه خلق دي چې د دواړو جهانو د سردار په طریقه رواني. و اصحابي او زما صحابه کرام، صحابه جماعت د پیغمبر علیه السلام ته وایي، ډلې ته. نو اهل السنت د حضور پاک په لار روان، والجماعت او د صحابه کرامو په نقش قدم روان. نو اهل السنت والجماعت دا نوم دا د دواړو جهانو د سردار د دې ښکلي حدیث نه جوړ شوی. اهل سنت چاته وایي؟ د پیغمبر علیه السلام په لار روان، والجماعت د هغه د صحابه په نقش قدم. چې څوک د دواړو جهانو د سردار په لار روان نی، هغه اهل سنت والجماعت نه دی. چې څوک د صحابه کرامو په لار نی روان، هغه اهل سنت والجماعت نه دی. دا دواړه یو بل سره تړلي دي. صحابه د حضور پاک په نقش قدم روان خلق. یو سوال دی نو چې دا خلق ولې ګمراه کیږي؟
قرآن شریف د خدای ښکلی کتاب دی. زمونږ پیغمبر خدای یو لویه رڼا رالیږلې د دنیا ته، د صحابو دا ښکلې ډله شته، نو دا خلک ولې ګمراه کیږي؟ نو زمونږ عالمان وایي د ګمراهۍ بنیادي 3 سببه دي. د دې 3 خبرو د وجې نه خلک ګمراه کیږي. اول عربی کې وی الجهل بمقاصد الشرع و آدابه، په شریعت پوهیږي نه نو ګمراه شي. څوک د قرآن شریف یو شان مطلب بیانوي، څوک یې بل شانتې مطلب بیانوي، څوک یې بل شانتې مطلب بیانوي. د خدای او د رسول په خبرو پوهیږي نه نو د ځان نه خبرې شروع کړي نو ګمراه شي. چې څوک د قرآن شریف هغه معنا بیانوي چې هغه زمونږ د پخوانو علماو پاکانو نه نی نقل شوی، هغه خطا کیږي. چې څوک د قرآن شریف هغه معنا بیانوي چې د دواړو جهانو سردار نه ده ویلې او صحابو کرامو نه ده ویلې، هغه خطا کیږي. نو اول الجهل بمقاصد الشرع و آداب. دنیا کې که د نورو قومونو باندې نظر واچوي، څوک به د قرآن شریف یو معنا کوي. شیعګان چې ګمراه دي، دی د خدای او د رسول په دین پوهیږي نه. نو وایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا مغضوب علیهم او الضالین دا ابوبکر او عمر دی. وایي د دې د لارې نه مې وسات. او الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه او الذین یؤمنون بالغیب. مسلمان هغه ته وایي چې امام غایب مني. هلکه امام غایب څه شی دی؟ وایي دا په وریځ کې ناست دی، دا ګړګړو بابا دا د هغه آواز دی، او دا برېښنا چې اسمان وریځ کې وشي دا د هغه کروړه ده. نو وایي الرعد صوته والبرق صوته، دا ګړګړو بابا دا هغه آواز دی او دا برېښنا دا هغه کروړه ده. یؤمنون بالغیب دی وایي. او ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدای تاسو ته حکم کوي چې دا غوا حلاله کړئ. دا غوا وایي عایشه بیبي ته مراد. او بیا وایي الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، رومیانو شکست خوړ نو دا ته معاویه سے مراد دی او بني امیه. او مثلا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، دا ته حفصه او عائشه مراد ده. د قرآن شریف د خدای د دین او د پیغمبر علیه السلام د خبرو مطلب په ناپوهۍ، جاهلیت او په خپل دغه باندې راړی. قادیانان چې کافر شوي دي قرآن هغې سره هم دی او د قرآن شریف تفسیرونه یې لیکلي دي. هلکه غلام محمد قادیانی پکې کم ځای دی. وی خدای نه وی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. وی قرآن شریف کې دا دی چې رسته وی او پیغمبر راځي احمد به نومي. هلکه هغه خو احمد یادوي، د ده خو نوم غلام احمد دی. احمد خو د دواړو جهانو د سردار نوم دی او دا عیسی علیه السلام ویلي دي زمانه رسته به راځي. نو احمد او غلام احمد وی هغه حضور پاک چې دا ویلي دي په احادیثو کې چې عیسی علیه السلام به په آخره زمانه کې راځي، نو هغې نه عیسی مراد نه دی، د عیسی علیه السلام په شان سړی به راځي. نو وی دا هغه غلام احمد قادیانی دی، دته مسیح موعود وی، مثل مسیح به نه راځي، د هغه په شان سړی به راځي. هلکه ته د هغه په شان څنګه؟ ستا نوم غلام احمد دی او د عیسی علیه السلام نوم عیسی دی. د هغه د مور مریم بیبي نوم به او ستا د مور چراغ بیبي نوم ده. د هغه پلار نو ستا پلار شته غلام مرتضی نوم دی. هغه سکول کې سبق نه دی ویلی او نه ماستران والی دی او ستا سرمن استادان اوښکې ده. هغه سرکاري نوکر نو ته پټواري وې.
نو څنګه په څه کې د هغه په شان دی؟ نو مسیح نه مراد مسیح خود نه دی د هغه په شان، دا هغه به مونږ وایو ته د غوی په شان دی، ځکه د غوی هم سر منشته ستا هم سر منشته، غوی کیم وینی ستا کیم وینی. دا هغه نه هغه د خدای او د رسول خبرې هغه خپل مطلب ته راړول دی. ناول د ګمراهۍ سبب الجهل بمقاصد الشرع و آداب، په شریعت ناپوهي ده او خپل ځان ته راړول دي. دویم اتباع الهوا، خواهشاتو پسې تلل. د چا په یو څیز کې غرضي، پیسې ورته ملاویږي، ډله ملاویږي، ځان له خپله فرقه جوړه کړي، څوک ځان جنرل منیجر کړي او څوک جنرل سیکرټري کړي. نو هغه خپله فرقه په دې غرض جدا کړي چې هغه ته پیسې ملاویږي. ډېر چاپلوس ملایان چې د حکومتونو صفتونه کوي، هغوی د خدای او د رسول باندې دروغ ویلي دي د خپلو پیسو دپاره. ډېر مولیان اوس نشته چې د دې ښځې حکومت ته رښتونی حکومت وایي. دا هغه د ګمراهۍ سبب دی چې د دنیا د یو څو پیسو دپاره دوی د خدای او د رسول د صاف حکم نه انکار کوي. وی نه وی خیر دی، ښځه هم پکې خیر دی. هلکه د ښځې حکومت خدای او رسول او فقهاو په اجماع د امت سره بند دی. شریعت 3 خبرې ښځو ته نه ورکوي، نه امامتي ورکوي، نه پیغمبري او نه د قوم مشري. قسم دی چې عایشه بیبي زمونږ د ټولو مور ده او جنتي ده یقینا، او قرآن شریف کې د هغې صفت دی. د هغې په پاکوالي کې زمونږ شک و شبه نشته، خو که مونږ ته مونځ راکوي نو زمونږ مونځ ورپسې کېږي، مونځ هم ورپسې نه کېږي. دا مقام ښځې ته ورکوي نه شریعت، ځکه چې امام ښځه یو سړي ورپسې ولاړي، نو د ده به د هغې پوندو ته خیالي چې پوند یې سپینې دي که تورې دي، د هغې لپټې ته به یې خیالي، د هغې کمیس ته به یې خیالي، د هغې اواز ته به یې خیالي، نو د ده دا مونځ به مونځ پاتې شي که نورې خبرې به ترې جوړې شي. دویم پیغمبري خدای ښځو له نه ده ورکړې. خدای وایي سورت یوسف کې وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم من اهل القرى، ما چې څومره دنیا ته رالیږلي دي پیغمبران نارینه مې رالیږلي دي. ښځه د پیغمبرۍ د عهدې دپاره مناسب نه ده، ځکه پیغمبر به تبلیغ کوي، وعظ به کوي، قومونو سره به مرکې کوي، د هغې مشکلات به معلومي، د هغې اصلاح به کوي. ښځه هغه طبعا سړي ته خوښی، نو چې دا لاړه شي قوم ته خبرې کوي، هغې به یې مخ ته ګوري، هغې به یې څڼو ته ګوري، هغې به یې زلفو ته ګوري، نو د هغه مقصد چې دی هغه به فوت شي، بل طرف ته به یې خیال لاړ شي، نو بې عزتي به راشي. نو د پیغمبرۍ عزت خدای ښځو له نه دی ورکړی. دریم د قوم مشري، صدارت او وزارت، ځکه د مشر خو یو مقصدي، خو دا ده چې دی به قومونو سره خبرې کوي، معاهدې به کوي او خلقو باندې به ګرځي، تقریرونه به کوي. ښځه په اسلام کې هغې له خدای یو عزت ورکړی دی، پرده یې ورکړې ده، حیا یې ورکړې ده، نو ورته وایي دا ستا کار نه دی، دا د نارینهو کار دی. نو دې پورې درته یم چې اتباع الهوا، خواهشات د نفس، دا انسان ګمراه کوي او د هغې ښکلې امت د اهل سنت والجماعت نه دا سرکوزي وځي. دا یاد لرئ چې چا د ښځې د حکومت حمایت وکړو، دا د اهل سنت والجماعت نه ووت، دا ګمراه دی. خدای او رسول د ښځې حکومت نه خوښوي او نه راغلی دی. نو د خواهشاتو د نفس دپاره دی هر څه کوي، ځکه چې ماله یو څو پیسې راکوي. یا مرداره ده پیسې، خو نسوار چې سړی خرڅوي هم یې ګټلی شي. ښځې نه به ته پیسې غواړې، یا به حکومت ته لاس نیسي، چې کوم سړی په دې خبرو دین خرڅوي او هغه حکومت ته لاس نیسي، دا هېڅ انسان نه دی، دا هېڅ شی نه دی. دریم رونو تحسین الظن بالعقل، عقل باندې زیات اعتماد کول، دا د ګمراهۍ دریم سبب دی. عقل چې وایي څه ته ښه وایي هغه به ښه وایي، نو د خدای حکم شاته وغورځئ، د رسول الله حکم شاته وغورځئ، وی عقل چې څه وایي،
یو لویه ډله د معتزله هغوی په دې وجه ګمراه شوي دي وی عقل چې څه ته ښه وایي هغه به ښي او چې څه عقل ته خراب وي یا به خراب. هلکه ستا د عقل څه شی دی؟ زمونږ د ټولو خلقو عقلونه راجمع کې د پیغمبر پوی ته نه رسي. که دا ټول ځناور راجمع کې د دوی پوی راجمع کې د انسان عقل ته نه رسي. نو د انسان خدای او رسول چې څه ویلي دي هغه ټول حق دی. که ستا عقل ورته رسېده خو ډېره ښه ده، که ستا عقل نه رسېد نو ستا عقل کې کمزوري ده. عقل همیشه د کلي رسم و رواج پسې ځي. نو چې رسم و رواج کې څه شي ښکلي عقل ورته ښه وایي. د دې قومونو رواجونو ته ګوره په دې ټول جهان نظر واچوئ. غوا ته به څو خدای ووایي وروڼو هندوانو سره عقل شته او که نشته؟ عقل شته. کالجونه د پاکستان نه هلته ډېر دي. دلته د اصلحې یوه کارخانه ده ستاسو د حساب نه دي، او په هندوستان کې 14 کارخانې دي. دلته 4 صوبې دي، هغلته 22 صوبې دي. د دې ځای 9 کروړه آبادي هم نه ده ته هلته، او 1 کروړه نه هم زیاته شوه. تعلیم هلته زیات دی. غوا ته به څو خدای ووایي وروڼو د غوا متیازې به هم څوک کوز کړي، د غوا غوشان او سوټې به هم څوک دیوالونو پورې د تبرک دپاره استعمال کړي. عقل ورسره شته او که نشته؟ عقل شته، خو د پیغمبر رڼا ورسره نشته. نه په کندو باندې سر. زه تللی وم مخکې هندوستان ته، نو په دغه کې ناست وم، په بس کې ما سره یو عالم هغه رسته ناست و، زه مخکې سیټ کې ناست وم. یو 2 د کالج هلکان راسره ناست. تپوسونه یې کول، خوش طبیعته و. وی که څه تپوسونه درنه کوو نو خفه کېږي خو به نه. نه ما یې که د سړیتوب خبره یې ولې خفه کېږم؟ وایي یاره ستاسو په قرآن صاحب کې څه دي؟ یو وایي. ما وی خدای دې ته څه ووایم چې دوی زر پوه شي؟ خدای د 18مې پارې یو آیات زړه ته راوست. ما یې زمونږ په قرآن صاحب کې دا دي: یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما وی زمونږ په قرآن صاحب کې دا دي چې خلقو دې کومو څیزونو ته چې تاسو خدایان وایئ، که دا ټول لاجمع شي نو یو مچ به پیدا نه کړي. مچ پیدا کول خو لویه خبره ده، که مچ پې کښېني نو مچ ځان نه شړلی نه شي. نو ما یې تاسو به هم نه خفه کېږئ. وی ښه نه خفه کېږو. ما یې تاسو بوتان جوړ کړئ د ګټو، د اینو، د شیشو، د ګټو، د خاورو، سترګې وله جوړې کړي، پې غوړي او ماسته پې واچي نو ټول ورځ پې لکه د مردارې په شان مچان بنګېږي، او هغې ته یې څېرې چولې. نو ما دا بوتان دي، دا هنومان دی، دا مهادیو دی، دا پاربتی دا، دا لاټوالی، بیروالی، کرشن مهاراج، رامچندرجی، 33 کروڑه خدایان دي د هندوانو. نو ما یې زمون قرآن کې دا دی چې دا سیز مچ ځان نه نشي شړلی. نو ما یې تخې که دا ګټه ښې چې هغې نه سوال کوي چې ماله زوی راکړه او ماله لور راکړه. بیا مې ورته وایي که نه خفه کېږئ نو په دې ټولو ځناورو کې قمقل شي غوا ده. سپي تې هوښیار دی. سپي که وړوکي څوک راولي او کور یې بلد کړي او غوښه ورته یو څو ورځې واچي نو ته چې منډه وایې نو سپي به در پسې ځي. که په سیکل سور شي سپي به در پسې منډه وایي. ټوله شپه به دې د کور څوکۍ کوي، چې کور ته ورشي درنه به تاویږي او سلام به درته کوي. او غوا ته خو 12 کاله شنه ګیا ورکړه، نه درله د کور څوکۍ کوي، نه دې بچو ته سلام کوي. که بچي دې ورنږدې شو هغه هم وایي په ښکر، او که قصاب په لاس کې خو د هغه سره هم ځي. نو ما یې په ټولو ځناورو کې چې کوم قمقل بې وفا ځناور دی هغه تاسو خدای کړی. ستاسو نه جاپانیان ښه دي، جاپانیان سپي ته خدای وایي. ما یو راته وایي که رښتیا راته وایي نو هندویزم یې شی نه دی، هندو مذهب خو صرف د پلار او د نکاح هغه رواج. عقل انسان ته لار نشي. ټیک ته عقل لوی نعمت دی، خو د دوی عقل خطا دی ټول. عقل علی کار کوي چې د پیغمبر د خبرې خادم وګرځي. د عقل داسې مثال دی لکه د سترګو. سترګې لوی نعمت دی، په سترګو خلک لیدل کوي، خو چې سترګو سره رڼا نه وي نو سترګې کار نه کوي. که ته په کوټه کې پروت یې او بجلي نه وي او توره تیاري
نو که سترګو کې رانجم واچې او چشمې م واچې نو هېڅ شي درته په نظر نه راځي. او چې نور ولګېد او رڼا راغله نو سترګې به دې کار کوي. دقه شان د پیغمبر او د عقل مثال دی. که د پیغمبر رڼا وي خو عقل به دې کار وکړي. که د پیغمبر رڼا نه فایده نه هلې نو عقل دې په کندو سر دی. نو په دې مسلمانانو کې یو ډله ده هغې ته معتزله وایي. دا لویه ډله ده. دوی په عقل ګمراه شوي دي. نو د قبر عذاب نه مني. وایي یاره په مونږ ته خو مړي کې د قبر کې مار او لړم نه ښکاري. او مړی چې خاورې شي نو څنګه دی سوځي او څنګه دی سچیچي. او د قیامت پر ورځ د عملونو طول نشته او اوس جنت نشته دوزخ نشته. دا به وروسته خدای پاک پیدا کړي. دا خبرې کوي دا د عقل هغه لیوني دي. عقل که معلوموی نو عقل له صحابه کرامو عقل دی. د ابوبکر صدیق عقل د دواړو جهانو سردار معراج ته تلي ورونو. نو چې راغی دا په مکه مکرمه کې ولاړ. نو مجلس کې بعضو صحابو ته هلې وې چې زه بېګا تلم بیت المقدس ته او بیا تلم اسمانونو ته او بیا راغلی. نو چا خو یې سید دا چاته مه وایه ځکه څوک یې نه مني. هغه وی که څوک یې مني که نه مني ما له خدای یو عزت را کړی دی او معجزې را کړی دی. زه به بیانوم. ابو جهل لعین خبر شو. نو هغه نور هم ټوکې شروع کړې. وی ګوره ما به تاسو ته ویلې خلقو ته وایي چې ستاسو دا پیغمبر لیونی دی د عقل نه خلاف خبرې کوي. وګوره دا څه وایي. حضرت ابوبکر صدیق لا نو خبر. ابو جهل لعین مخې له ورغی. ابو جهل ورته وی خبرې ستا اشنا او دوست څه وایي. وی څه وایي. وی هغه وایي زه بېګا بیت المقدس ته تللی او د بیت المقدس نه اسمانونو ته تللی او بیا راکوشي. نو دا ستا عقل مني چې د دې ځای نه سړی بیت المقدس ته رسي او اسمانونه او بیا راځي په یوه شپه کې. بیت المقدس د مکې مکرمې نه تقریبا 1,500 میله لرې او بیا اسمانونه څومره لرې دي. رونو د انور او سپومې ستوري ټول د اسمانونو نه ښکته دي. د انور یوازې 9 کروړه او 3 لکه میله لرې دی د ځمکې نه. خو دا ډېر 14 لکه کرته د ځمکې نه غټ دی. خو مونږ ته د خانک عمره ښکاري یا ستاسو د پیاسې د جوارو د ډوډۍ عمره. او دا د قطب ستوري چې سړي ته ولاړ ښکاري دا د انور نه 450,000 کرته غټ دی. او انور د ځمکې نه 14 لکه کرته غټ دی. نو اندازې لګوئ دا ستوري به څومره بلاګانې او د دې ستورو نه چې بره اسمانونه حساب کړي نو هغه به څومره لري. د دواړو جهانو سردار تللی دی او بیا راغلی. نو ابوبکر صدیق ابو جهل ته وایي وی زه خو لا د هغه مجلس له نه یم ورغلی خو که دا هغه ویلي نو زما خو په یقین دی ایمان دی. هغه وی دا ستا عقل مني وی او زما عقل یې خو مني. وی څنګه یې مني. وی ما خو چې په هغه ایمان راوړی دی نو دا منم او عقیده مې ده پې چې سبا او بېګا د اسمانونو نه ملایکې هغه له راځي. نو که بېګا هغه خدای اسمان له بوتلي نو دې کې څه ناشنا خبره وه چې ملایکه مني چې سبا او بېګا راځي د دواړو جهانو د سردار مجلس له. او ملایکه د خدای مخلوق دی هغې کې خدای دا طاقت یې ښه دی. نو که د ښکلي نیازبین پیغمبر کې دا طاقت یې ښي چې بېګا تللی دی نو دې کې څه ناشنا خبره. بس سړی چپ شو. نو چې عقل وي عقل دقه شان د ابوبکر صدیق. نو خلک په دې ګمراه شوي دي. دا چې څومره ډلې ګمراه شوي دي رونو مخکې نو عالمان یې تقسیم کوي خو پوره څوک نشي ویلي چې پوره شوي دي که نه. اندازتن وای وی دغه 2 او یا ډلې دا په شپږو کې دي. د دې شپږو نه به شاخونه شروع شي. ړومبې ډلې ته شیعګان وای. شیعګان بیا 22 ډلې دي. دویمې ته خوارج وای. خوارج 12 ډلې دي. درېمې ته معتزله وای. هغه 15 ډلې دي. څلورمې ته مشبهه وای. هغه 5 دي. پنځمې ته جبریه وای. هغه 3 دي. شپږمې ته مرجعه وای. هغه 6 دي. نو 22 او 12 او 15 او 5 او 5 او 3 دا چې یو ځای کې نو 2 او یا ډلې دي. دا ټول ګمراهان دي.
دا څه نومونه تاسو نه پیژنئ خو د هغې عقیدې او عملونه په قومونو کې راغلي ځای په ځای په نوي نوم باندې ډله جوړه شي خو هماغه زړې خبرې پکې راغلي څه داسې چې د یو نه یو راوالي د بلې نه بل راوالي د بلې نه بل اوس تاسو به اورېدلي یوه ډله پیدا شوې ده هغې ته عثمانیه وایي توحیدیان هغې د قبر عذاب نه مني عذاب قبر نشته دا پکې وایي چا راوستی سو هغې وایي بغیر د 2-3 نفرو نه دا ټول امت مشرکان دي داسې ګډې وډې وایي چې حیران بشي دا نو څوک د یو خبره څوک بل نوي نوي نومونو باندې راځي دې ته دا هغه مخالف د اهل سنت والجماعت دي دې کې څنو داسې خلک دي چې کافر دي بیا او څه داسې دي چې کافر خو نه دي خو د کفر پولې ته نږدې دي آخري درجه خراب عام خو تاسو نه پیژنئ خو یوه ډله پیژنئ چې شیعګان دي شیعګان ما درته وایي 32 ډلې دي دې کې څه مسلمانان هم شته او اکثر پکې کفر ته رسېدلي دي چې دا 4-5 خبرې چا کی په شیعګانو کې یا به تاسو مو وایه چې یاره واقعي دا خو خراب دی اول چې قرآن شریف ته څوک صحیح کتاب نه وایي نورونو چې زمونږ دی کتاب ته څوک صحیح کتاب نه وایي نه هغه مسلمان دی مسلمان نه نو شیعګانو اکثرو ډلو کې دا ده چې دا موجوده قرآن شریف دا صحیح کتاب نه دی دې کې زیاتې کمې شوې دی مولانا عبدالحی صاحب لیکي مجموعة الفتاوا کې وی دوی چونکې د تحریف د قرآن قائله دي نو د شیعګانو علاله مرداره ده او شیعګانو له ښځه ورکول یا د هغې نه کول دا نه کېږي د دې حکم وی د مرتد دی دا مولانا عبدالحی صاحب لیکي چې سړی قرآن شریف صحیح کتاب نه مني رونو هغه مسلمان نه دی اگر چې هغه ځان ته مسلمان وایي دویم رونو چې څوک وایي ابوبکر صاحب او عمر صاحب او حضرت عثمان صاحب دا کافران هغه مسلمان دي رونو قسم دې زما خو به په دې ورځ کې شک راشي چې دا ورځ د کشپه ده او په دې جماعت کې به مې شک راشي چې دا جماعت دی او که مدرسه ده او په دې کې به مې شک راشي چې زه سفریدو سره ناست یم په خیبر جنسۍ کې او که په افغانستان کې ناست یم دې کې به مې شک راشي خو د ابوبکر او د عمر او د عثمان په ایمان کې مې شک نشته شکر دی نو دوی وایي دا 3 واړه او بیا ټول او د حضور پاک ښکلي بیبیانې بغیر د یوې دونه وایي دا کافران تیر شوي دي دا منافقانو په زړه کې مسلمانان نو په خولې مسلمانان رونو دا به یو مسلمان وای دا نه وای دا چې څوک عقیده لري دا اهل سنت والجماعت خو خود نه دی دی کافر دی درېیمه رونو چې څوک دا عقیده لري چې دا 12 فرضي زمونږ امامان هغې یادوي علي صاحب نه یې شروع کې امام غایبه پورې وایي دا 12 امامان دي 12م په وریځ کې ناست دی هغه جمدی دی دا ګړګړو بابا د هغه آواز دی او کله ناکله عراق کې یو کلی دی سامرا کلی هغې ته وایي نو سامرا کې یو غار دی هغې کې غار دی وایي کله ناکله دې ته راځي نو دا شیعګان د عاشورې په ورځ اس بوزي ناوې کړی او هغې ته یې ودرئ وی اخرج یا مولانا فقد حان وقتو اوس روزه یا مولا زمونږ ستا وخت راغی او دوی چې تقریرونه او خطبه وایي نو چې آخري امام ذکر کړي نو وایي عجل الله فرجه خدای زر را خلاص کې هغه عاجز بند دی وی اصلي قرآن هم هغه سره دی نو دا دوی وایي دا 12 امامان دا د پیغمبرانو نه په درجه کې غوره دي نو چې څوک بغیر د یا امتی د پیغمبر نه غوره ګڼي نورونه هغه مسلمان دی که کافر دی کافر ځانه خبره درته کوم چې تاسو به پوهېږئ نو خدای پاک العیاذ بالله العظیم من ذلک د جهل نسبت ورته کول یا وایي د آینده حالاتو نه خبر نه دی دې ته د بدائع بابن فی البدائع د دې په کتابونو کې نو چې څوک دا عقیده لري چې خدای پاک ته د آینده خبرو علم نشته رونو دا مسلمان دی که کافر دی کافر 5مه خبره چې څوک عایشه بیبي چې قرآن شریف کې 2 رکوګانې په 18مه پاره کې د هغې د صفت نه ډکې دي
او خدای پاک وای الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. پاک بیبیان ما پاک انسانانو لور کړي دي پیغمبران یادای دی متعلق چې څوک وایي ګوره داسې دي دوی د دې خبرو نه پاکې دي او دوی دپاره جنت او بخښنه ده. نو خدای ورسره د جنت وعده کړې ده. هغې ته چې څوک داسې خبرو نسبت کوي چې سړی په خولې نشي ویلی دی د قرآن شریف د صداقت او د حقانیت نه منکر دی. نورونو دا مسلمان دی؟ مسلمان نه دی. دی کې شیعګانو کې مارته مسلمان شته په هغه یمن کې دي او بعضې خلک دلته هم شته چې څوک قرآن شریف ته صحیح کتاب وای، چې څوک صحابو ته مسلمانان وای، چې څوک د بده عقیده نه لري، چې څوک د نسبت د جهل خدای پاک ته نه کوي. دا وایي چې علي صاحب غوره دی مثلا، نو دا فاسق فاجر دی ځکه د ټولو صحابو نه لاره جدا ده. ټولو صحابو په خپل اتفاق حضرت ابوبکر مشر کړی دی او ټولو صحابو عمر صاحب او ټولو صحابو حضرت عثمان ذوالنورین. نو چې څوک دا نه مانی دی صحابه کرام نه مانی. نو دا اهل سنت نه دي خو چې غوره ګڼي نو صرف علي صاحب غوره ګڼي د دې نورو نه، نو د اهل سنت نه دي خو مسلمانان دي. او دا نورې عقیدې چې لري دا چې ما ورته ووایي څلور پنځه هغې کې د اسلام د دایرې نه وځي. ورو اهل سنت والجماعت قرآن شریف کې چې کومې ښکلې خبرې دي او عقیدې او د دواړو جهانو سردار چې مونږ ته څه ویلي دي او صحابو کرامو چې څه باندې عمل او عقیده او ژوند لرلی دی، دا د اهل سنت بنیادي نښې دي. دا څلور واړه مذهبونه او څه محدثین کرام چې د تقلید د زمانې نه مخکې تیر شوي یا ارسته وي خو په رښتیا هغه محدث وي او عالم وي او د دین پویه ورته حاصلی، دا اهل سنت والجماعت دی. حضرت امام ابو حنیفه، شافعی صاحب، مالک صاحب او احمد صاحب او فقهای محدثین کرام دا ټول په اهل سنت والجماعت کې داخل دي چې د چا د حق معیار د حضور پاک کلام او صحابه کرام دي. چې څوک صحابه کرام او نقش قدم پسې رواني دا ټول اهل سنت والجماعت دي. دی وخت کې اهل سنت والجماعت څوک دي؟ ځکه د څلور واړو مذهبونو خلک خو به تاسو نه پېژنئ، صرف د خپل مذهب پېژنئ. دی وخت کې تاسو دا نوم اورئ اهل دیوبند. زمونږ ناظم صاحب هم وایي او دا اواز هم بازیونه کوي د دیوبند علما دا دی وخت کې د اعتدال یو تله ده، په صحیح مسلک د افراط او د تفرید په منځ کې روان دي. دا دیوبند څه ته وایي رونو او د دیوبند عالمان څه ته وایي او دیوبند څه کار کړی؟ دیوبند د یو کلي نوم دی رونو په ضلع سهارنپور کې. هلته یو مدرسه ده، هغې مدرسې نه څه د پاسه 1400 کاله وشو د هغې. هغې تعلیم او تعلم او کتابونه لیکل او درسونه یې کړي دي. هندوستان کې دا ټول ملک ته هندوستان وایي. دې ملک کې صحیح لاره او صحیح عقیده خوره کړې ده. هغه د ځان نه عقیده نه ده، هغه عقیده او عمل دی چې کوم د صحابه کرامو نه نقل دی او هغه ښکلې د اعتداره لاره ده چې په څلور واړو مذهبو کې شریکه را روانه ده، جدا نه ده. ما چې څومره عالمان لیدلی دي او څومره علاقو ملکونو کې ګرځېدلی او څومره مذهب ملیانو سره مې واسطه راغلی ده، ټولو کې چې کوم د اعتدال خلک دی د افراط او د تفرید په منځ کې د هغې هم دقه مسلک دی چې کوم د علماو د دیوبند. علماو د دیوبند یو 3 کاره کړي دي، نو دې ته خیال لرئ. اوله دا ده چې دومره عالمان هغې جوړ کړي دي دې مدرسې. 3.5 لاکه د هندوستان عالمان هغې کې سبق ویلی دی او 2.5 لاکه د بنګال او 15,000 د دې پاکستان چې پخوا به ورته مغربي پاکستان او 8,000 د افریقي او د افغانستان علما هلته کې سبق ویلی. دا د 14مې صدۍ یعنې چې 100 کاله د هغې وشو
نو دا هغه وخت کې راپورټ دی ځکه اغذا استعماله تلم د 1400 کالو کې به نورم شوي ځکه سخت کالم 800 کسان په دوره حدیث کې دی نو 3.5 لاکو د هندوستان عالمانو هلته سبق ویلی دی او 2.5 لاکه د بنګال او 15,000 د دیسی پاکستان او 8,000 د افریقې او د نورو اسلامي ملکونو او د غیر اسلامي دومره لویه شمیره دا چرته نه ده فارغه شوې شمیره به نورو ځایونو کې ډېر راغلي خو که دا عالمان وینې دا د تقوا د پرهیزګارۍ د اخلاص او د حضور پاک د طریقې نمونې دي ښکلې ګیرې مناسب او پاک شکلونه بعض ځایونو کې مدرسې شته جامع اطهر شته خو که لاړئ ګیره به پکې نه وینې چې یو مدرسه کې استادان ګیره خورئ نو طالبان به ګیره پرېږدي او چې ښځې پکې سبق وي بې پردې مثلا هلته به نور څه پاتې شي نو داسې لویه مدرسه چې هغه خالص د الله د دین د خدمت په بنیاد جوړه شوې ده د حکومتونو سرپرستی ورته نه ده حاصله او عالمان پرهیزګاران نیکان متقیان دا دغه دارالعلوم دی دی ډومبی کارنامه ده داسې عالمان پکې جوړ شوي دي چې یوه په خپله یو لویه کتبخانه او یونیورسټي ده یو عالم دی پکې د هغه نوم دی حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه 50 د پاسه 1000 کتابونه لیکلي دي دا به څوک وکړي قسم دی 50 د پاسه 1000 کتابونه څوک کتی نشي او هر یو کتاب چې ګوري په هر فن کې چې لیکلی دی په خیرات کې په فتوو کې په تفسیر کې په تصوف کې ته به وایې خدایه دی د دې فن امام او ماهر او سپیشلیست او متخصص خودله یو کتاب لیکلی دی بهشت زیور لوی لوی عالمان هغه هر وخت ځان سره ساتي زما یو استاد لاهور کې لوی شیخ او لوی بزرګ هستی وه ما ته یو ځل وایي بهشت زیور در سره شته ما زمونږ عامه کتبخانه کې شته ما سره ځان له نشته وی فورا ځان له واله ما سره 7 قسمه بهشت زیور دی وی هر ځل چې چاپ شي زه نوې واله یو ناشنا کتاب دی خود نه لیکلی دی او که تاسو کته نه حیران بشئ د هغې پښتو ترجمه په مختلفو ژبو کې نه حیران بشي سړی دغه لوی بزرګ کړی یو عالم دی شان ورشاه صاحب هغه ته به عالمانو گشتي کتبخانه وي ځکه چې څه یې کتل هغه به ورته یاد د طالبګیرۍ زمانه کې به په بخاري شریف فتح الباري وایي کتله طالب نو هغه به وی داسې به دا کتاب کته په مخ به پې داسې واړه پاڼه به اړول وی دروازې 100 او 200 پاڼې وګورم څه نوې مسله مخې ته رانه شي ټولې ورته یاد یو ځل یو علاقه کې غالبا مصر کې یا بل ځای کې یو قلمي رساله کتلې وه قلمي چاپ هم نه وه دارالعلوم دیوبند کې د هغې ضرورت و یاره که دغه چېرته پیدا شي او چاپونه علماو ته وایي کینئ ما یو ځل کتلې ده دې درته وایم په یاد هغې کینول قلم او دواتونه یې راواخېستل او کاغذونه ده ورته په یاد وی بل دی حضرت مولانا حسین احمد مدني صاحب 50 کالو نه زیات درس حدیث کړ یو عالم راغلو د الجزائر نه او وایي مونږ د ازادۍ تحریک د دې علماو نه زده کړو درس به هم کو او د انګریزانو خلاف جلسې او جلوس د انګریزانو خلاف جنگ کول هغه وخت کې ډېر ګران کار د هغه استاد او شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي په مالټا کې ګیرو په یو جزیره کې بحیره روم شاګردان ورسره بند او د انګریزانو خلاف یې تحریک چلونه نو داسې علماء پیدا کړي دي او داسې کتابونه یې لیکلي دي په هر فن کې چې ګورې د دیوبند علماو کتابونه لیکلي دي صحیح عقیده او صحیح مسلک د تصوف اصلاح یې کړې ده دا د پیرې مریدې خبرې چې دي دا په هر وطن کې په خپله طریقه روانې دي د پیرې رسم معیار نشته چې چا ځان ته مری واچولې یا ډېرې چغې وایي یا ټوپونه وایي خلک وایي جوړې پیر دي نو څوک په ډول سرنا باندې پیري خوره کړي
څوک په ټوپونو وال، څوک په شنو جنډو. سند ته لاړ شي نو چرسیان وي دا ډېر لوی رسېدلی. هلکه دا څنګه رسېدلی دی؟ کوم خوا رسېدلی دی؟ مونځ کوي؟ نه مونځ خو نه کوي، خو دې رسېدلی دی. بعضې ځناور بربند ناست دي شین لنګې والي، او دا ښځې او سړي ورځي او لاس او خپې خولوي. څوک قبرونو ته ناست دی او قوالی کوي. که بریمام ته لاړی د اسلام آباد سره نږدې زیارت دی، ښځې سړي به ورځي تو دې دینا تو دې دینا ته راکه او ته راکه. یا مردار دا درته چا ښودلی دی؟ د پیرې او د مریدۍ هېڅ معیار نشته زمونږ په ملک کې. خو چې چا غاړې ته ډنګ ډنګ واچو بس لوی پیر صاحب، بس چپ شي، د شپې به در باندې کټ واړئ غږ مه کوه. نه، پیري مریدي حقه ده. تصوف هغه صحیح دی چې د قرآن او د سنت ته معلوم، چې څنګه په قرآن او په حدیث کې د مونځ حکم دی او د روجې حکم دی، نو د ذکر حکم هم دی او د شکر حکم هم دی او د آخرت طرف ته توجه حکم هم دی او د عاجزۍ او د تواضع حکم هم دی او د صبر حکم هم دی. دا ذکر شکر صبر د آخرت تصور او د خدای مراقبه او فکر دا ټولې د شریعت موضوعګانې دي او صحیح تصوف د دې نه بحث کوي. نو خلقو د پیرې مریدۍ او د تصوف په نوم باندې دومره طریقې روانې کړي دي چې توبې به وباسي چې خدای دا څه وایي. نه، د هرې پیرې او مریدۍ لپاره دوه ګوان ضروري دي. که دا دوه ګوان یو، دعوه په څو ثابتېږي وروڼو؟ په دوو شیطانو. یو سړی یو دعوه کې یو ګواه نه لري، د ده دعوه قبلېږي؟ نه یو حاکم یې قبلوي نه یو جرګه قبلوي. دوه ګوان څه دي؟ د خدای کتاب او دویم د دواړو جهانو د سردار ښکلي سنت. کتاب او سنت دا د هر حق او باطل معیار دی. دا هغه څه نه ده که دا پیري او مریدي د صحابه په نقش قدم وه، هغې کې خو د اصطلاحي خبرې نه دی. خو خیر که هغې هغه ذکر و چې کوم هغې به کو، هغه طریقه وه چې کومه به هغې کوله، هغه ښکلې ژوند و چې کوم هغې کړی دی، نو دا ده سره ګواه شته او د ده خبره صحیح ده. او که نه هر سړی پیر دی، هلکه دی د دین نه خبر دی، نه د دین نه خو نه دی خبر دی، ډېر چرس کوي. زه یو ځل دکان کې ناستم، یو ماما دکان، یو سړی راغی ځان ته پیر وایي څه سوال یې کړو. جمعې ورځ نږدې بانک نږدې، ما یې کاکاجي بانک وخت نږدې دی، د جمعې تیاری کوه. وایي نه موږ رسېدلي وو، هم خدا والی مو خدای والی یو. ما یې کوم خوا رسېدلي؟ دا زه به درته یو خبره کوم، خفه کېږئ به نه. دا عوام وروڼه چې دي دوی په پیر زر دوکه کېږي، خو زر ترې اوړي، ځکه چې مخکې څه پوره مضبوط خبره نه. نو داسې یو پیرو مجلس کې به یې خلکو زه به پولیس وارات داسې اوږد دی او لنډ دی او تنګ دی او دغه نه تېره دی او زه به خلک پورې باسم او داسې او داسې. د یو امي سړي باندې اثر وکړه، واقع ده چې دومره خطرناک دی او د ویښته نه تېره دی او دومره نری دی او د اوبو نه او پایو نه نرم دی. نو دا خو ځان له غم په کار دی. نو ته ته وایي زما یو شپږ ګیره به ځمکه دا به تاله درکړه، خو چې ماتې پورې باسې. امو پیرم ټګو د دنیا ټګانې. نو هغه کېناست، دی پیر صاحب خوشحاله شو. بیا دې خبرو کې ورته دا پیر صاحب وایي راځه داسې بار ته ځو. اوس دنه معلومات کوي په چل کې چې ځمکې وګوري چې څنګه ده او خبره پخه کي پې. نو چې داسې ورسره ووت، دا مرید هم ورسره ووت. په رښتیا وایي راځه ستاسو هغه پټې کوم طرف ته دی، هغه طرف ته به بار ته لاړ شو. ماسخوتن چې بار ته تللی دی، هغه په رښتیا هغه دی، هغه ځمکه په رښتیا ورکوله. نو هغه یو بخور یې کړ. نو چې یو بخور یې کړ، ځمکه یې ټوله لمده وه. نو دی په هغه پوله ته نو درد چې دا پیر صاحب را پرېوت، په خټه سړی را غورځېږي. دا مورید ورته وایي صاحب اوس تاله ځمکه نه درکړم. ویې ولې؟ وایي ته په دې پوله نه شې تللی، نو په پولیس ورات به څنګه تېر کړې؟ وایي ته په خپله نه شې تللی، ما به څنګه؟ نو زر یې ته عقیده م وړې ده، ځکه چې بنیاد یې مضبوط نه و، د ناپوهۍ خبرې. تاسو لاړ شئ دې سند ته، دې پنجاب ته، جنډې به توره لګېدلي، پیر صاحب دی، هلکه مونځ کوي؟ نه مونځ خو نه کوي، خو رسېدلی دی. رسېږي به په مونځ، رسېږي به په زکات، رسېږي به په حج،
رسېږي به په هغه طریقه چې کوم موږ ته خدای او رسول ویل. که ته د ځان نه خپلې طریقې روانې کړې ګورې وروڼو ټوپونه وال ته عبادت نه دی. که په ټوپونو خدای ته سړی رسېده نو دا ټول چندخان بزبرګان ځکه ډېر غټ ټوپ وي 10 گزه ټوپ پکې باندې. که په هوا الوتل زبرګي وي نو دا ټول کارغان بزبرګانې. که د لرې نه نظر لیدل زبرګي وي نو دا ګرګس 3 میله بره په هوا کې ګرځي او لاندې په ګنو په جوارو کې ورته مرداره پرته وي د لرې نه یې ویني. نه ټوپونه وال زبرګي ده، نه په هوا الوتل زبرګي ده، نه شنې جامې زبرګي ده، نه چغې سورې وال زبرګي دي. زبرګي د خدای او د رسول په نقش قدم تلول دي. بس دقه دی د خدای کتاب او د رسول علیه السلام ښکلې طریقه او د صحابه مبارک ژوند دا د هغه د مجلس خلکو قسم دی چې څوک د هغې د طریقې نه مخالفت دا په کنده کې به غورځېږي. ما ولې زه مخکې جم طرف ته تلم نو جم کې څه قمقل پیران پیدا شوي نو هغې به د بانک نه مخکې درود شریف شروع کړي. ګورې دا شیطان داسې قمقل شی دی. قمقل خو نه دی، شیطان هوښیار دی خو موږ یې قمقل کړي دی چې دا خلک ګمراه کوي نو په 2 طریقو یې ګمراه کوي. دا فاسقان فاجران خو په ګناه باندې ګمراه کوي. څوک جواری له بوځي، څوک ټلویزیون له بوځي، څوک سینما له بوځي، څوک په چا پودرې خرڅوي او دا شیخان د عبادت په نوم ګمراه کوي. پس زبرګی باندې څنګه ګمراه کوي؟ نوې نوې طریقې پې روانې کړي. نو د بانک نه به مخکې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. هلکه دا ولې ولې درود شریف ښه شی نه دی؟ څه درود شریف خو ډېر ښه ثواب دی. روز درود شریف زمونږ د ایمان حصه ده. درود شریف باندې زمونږ عقیده ده. دې بانک کې دا زیاتې کمې ولې کې زناوره بانک خو د الله اکبر نه شروع دی او په لا اله الا الله ولاړ دی. ته د حضور پاک د دوستانو او د صحابو نه زیات عاشق یې او د درود شریف منونکی. د حضور پاک بلال صاحب مؤذن دی، هغه به بانک څنګه دی؟ ابو محذوره مؤذن هغه به څنګه دی؟ سعد القرد مؤذن هغه به څنګه دی؟ او سلمہ ابن اکوا به اذان کو کله ناکله به څنګه دی؟ عبدالله ابن مکتوم صحابي هغه به څنګه دی؟ څلور واړو مذهبونو کې بانک څنګه دی؟ الله اکبر نه شروع دی. ګورې وروڼو که چا بسم الله په زوره ووایي بانک سره نو مې جرم وکړ. کنې بسم الله کلمه ده او زمونږ پې عقیده ده، خو ته په دې ګناهګار یې چې بانک کې دې ولې زیاتې کمې وکړه؟ آخري کې بانک کې لا اله الا الله دی. نو که چا ورسره محمد رسول الله ووایي نو دی مجرم شي. کنې پوره کلمه وروڼو څومره ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. خو په بانک کې صرف لا اله الا الله راغلی ده. نو که چا ورسره محمد رسول الله ووایي نو دی مجرم دی. که ته وایې چې ده خو ښکلې کلمه وویله د دواړو جهانو د سردار ایمان پې تازه کېږي، ټیک ته دا کلمه مبارکه ده خو په بانک کې دا نه ده راغلی. نو بانک کې زیاتې او کمې مه کوئ. دا قمقل شیخان دوی به ځان ته اهل سنت وایي. هلکه ته خو اهل سنت نه یې، ته خو اهل بدعت یې. اهل سنت خو هغې ته وایي چې د صحابه و کرامو په طریقه روانې. نو د ټولو نه به زیات اهل سنت دغه ځناور ځان ته وایي او بیجونه به یې لګولي وي موږ اهل سنت یو. ته خو اهل بدعت یې. رو که 2 رکعاته فرض د ماسبا په ځای سړی 3 رکعاته وکړي نو دا به قبول شي. که دی وایي چې یاره ما خو عبادت وکړ، نه عبادت دې ټیک ته وکړه خو دا د پیغمبر علیه السلام طریقه نه. درود شریف ثواب دی، خو که په ولاړه چا په مانځه کې د الحمدلله په ځای درود شریف ووایي او قرآن شریف یې پرېښود مونځ به وشي؟ مونځ یې نه کېږي، ځکه درود شریف په دغه ځای راغلی نه دی. که سړی د سجدو کې د سبحان ربي الاعلی په ځای درود شریف ووایي مونځ کې لویه خبره پرېښوده. که سړی په رکوع کې ووایي، که سړی په بل ځای کې ووایي درود شریف راغلی دی خو په قاعده کې راغلی دی. اذان نه پس درود شریف شته وروڼو خو په پټه به ځان سره دی. درود شریف به ووایي دی به د وسیلې دعا وکړي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. په څرګنده ویل د بانک په اواز یا د بانک نه مخکې رستو د بانک جزې ګرځول دا اهل بدعت دي، اهل سنت نه دي. علي صاحب ناستو په جماعت کې د هغه نه قربان شه. نو یو سړی راغی د مازدیګر نه پسې نفل کول. نو علي صاحب ورته وایي ګوله دې وخت کې مونځ نه کېږي نفل. نو دا د ځان ته د اهل سنت چې ځان ته وایي دی وایي وی صاحب ما به په مانځه خدای دوزخ له بوځي چې ته مې د مانځه نه منع کړې. نو علي صاحب وخندل وی شیطان په کومه طریقه دی ګمراه کوي. ورته وایي په مانځه به د خدای دوزخ ته نه بوځي،
د دواړو جهانو د سردار د طریقې نه په مخالفت باندې بوځي، تا د هغه د لارې نه مخالفت نه. په درود شریف خدای سړی ګناهګارۍ نه په بانک کې زیاتې کمې باندې تا ګمراه کاری. ډېر ځناور به دا لکه دا درته چا ښودلی دي، ته د صحابو نه زیات عاشق یې. نو دا خبرې دي د دیوبند علماو دا افراط تفرید ته کمه کړې دی، او د صحیح لاره د صحابو چې دا هغې موږ ته ښودلې ده. بانک کې به دا خبرې نه وکړې، ټوپونه به نه وکړې، هغه ذکر مه کوئ چې کوم د دواړو جهانو د سردار او د صحابو نه نقل دي. هغه خبرې مه کوئ چې د هغې ښکلې مبارک جماعت چې هغه نی راغلی، دا به په بدعاتو کې راشي. که ته سل ځله ځان ته اهل سنت ووایې نو اهل سنت نه. ښه درېیم کار چې د دیوبند علماو کړی دی، هغه یې د تبلیغ دا جماعت جوړ کړی دی. شکر دی د تبلیغ جماعت دا د دیوبند علماو جوړ کړی. یو عالم دی محمد الیاس، تبلیغ خو د اول د اسلام نه راغلی او د حضور پاک طریقه ده او صحابو کړی دی، او په هره زمانه کې علماو نیکان او پاکان او د دین دردمندې کوي. خو دا خاصه طریقه چې د تبلیغ جماعت ورته وایي دا مولانا محمد الیاس صاحب جوړه کړه. دا ولې جوړه کړه؟ دا د انګریزانو په اخري دور کې یو ډله پیدا شي او په هندوانو کې آریه سماج متعصبه ډله، نو دوی په دې مسلمانانو ګرځېدل د پنجاب او د هندوستان د بانډو باندې. دا د بانډو خلک په هندوستان او پنجاب کې ډېر کمزوري دي. زمونږ دا پښتانه شکر دی دوی کې منځونه شته، دوی کې آیا شته، دوی کې پرده شته، د اسلام خبرې شته. که پنجاب ته لاړې هندوستان ته لاړې کلي به د مسلمانانو مونځ څوک نه کوي، جنازه چاله نه ورځي، ښځې او سړي به ټوله ورځ روجې کري، شولې به کري، وریځې به خوراک او څښاک به کوي او بار ته به ناست وي، مړ به شي، هېڅ نه به خبر نه شي. نو دغه ډله وه د هندوانو، دوی په دې مسلمانانو وګرځېدل. وی ګوره تاسو خو پلار په نیکۍ هندوان راغلي یې، دا خو د عربو نه مسلمانان رالل، په زور مسلمانان کړي یې، لاړ اسلام ختم دی، د اسلام حکومتونه نشته، خپل دین بیا قبول کړي. نو 2.5 لکه مسلمانان یې هندوان کړل. نو دا عالم چې خبر شو د درد یې پیدا شو زړه کې، دی وایي خدای دی قرآن مسلمانان خراب کړل. یوازې یو ځان له 3-4 ملګري پیدا کړل، په مینت وې راځئ ما سره لاړ شئ، د خدای د دین خبره ده. دغه مرتدان شوي چې وو، دغه 2.5 لکو خلکو په محلو پارې کلو ګرځېدو، هغه یې دوباره مسلمانان کړل. څومره لوی کار و. بیا یې دا حرکت بندول نه دي پکار، ځکه بادشاه خو د دین غم نه کوي. نو موږ به په خپل وس په کډې کوډې به ځان سره ګرځو، خلکو ته به مونځ وایو، کلمه به وایو، هغه خبرې به کوو چې صحابه ویلي دي. ګورې د دین یو خبره پکې زیاتې نشته. قسم دی که یوه خبره زیاته راله موږ به اوس مخالفت وکړو. لکه تاسو ته څه وایي د مونځ خبره کوي، نو مونځ خبره صحیح ده که دروغ ده؟ تاسو ته څه وایي کلمه زده کوي، کلمه بده خبره ده که نوې دا هماغه خبره؟ تاسو ته څه وایي د شریعت علم زده کوي، دا بده خبره ده که ښه خبره؟ تاسو ته څه وایي د مسلمان عزت کوي، دا بده خبره ده که ښه خبره؟ تاسو ته وایي چې څه دې زده کړه بل مسلمان ته ورسوه، دا خبره ده که بده خبره؟ دې کې کومه بده خبره ده؟ دا چې څوک د تبلیغ مخالفت کوي دا اهل سنت نه دي، یاد لرئ دا اهل بدعت دي. چې څوک ځکه دې وخت کې د دین د خورولو ضرورت دی. بادشاهان خو حرام دي، موږ باندې ښځې راغلې، دا ښځې نه موږ دا امید کولی شو چې د اسلام خدمت به وکړي. دا ښځې راتلل په خپله د سر نه تر پښو پورې د دین نه خلاف کار دی. نو چې یو سړي راتلل، د یو حاکم راتلل د شرع نه خلاف وي، هغه د شرع کار کولی شي. او دا خو داسې حکومت راغی چې د شیعګانو حکومت دی، ځکه چې مور یې شیعه ده، خاوند یې شیعه دی، سخر یې شیعه دی. نو چې د ښځې خاوند شي، مور یې شي، دا به د کوم ځای نه زبرګه پاتې شي. 11 وزیران یې را باندې شیعګان مسلط کړل. اسلام آباد کې اوس د الاټمنټ کېږي د پلاټونو، نو په نقشو کې هغه جوماتونه یې ختم کړل. آیات آباد کې یو ځمکه جرب د جومات په نوم هغه شیعګانو له ورکړې، امام باغه به جوړه کړي. چې څومره خبرې دي د شیعګانو، شیعګان اقلیت ځکه چې دي دا شیعګان دي. نو شیعګانو له اوس د ایران نه وزیر داخله راځي، هغه ورته وایي فلحق ولې پرېښود، دا ورته وایي ډېر افسوس دی، زه خفه یم. ته ورته دومره نه وایې چې زمونږ ملک آزاد ملک دی، زمونږ د ملک یو عدالت وی، یو قانون وی، هغې پېښه او د هغې پېښه ستا د مونږ په ملک کې څه دخل دی. دغه ایران ته نه وایې چې ستا په ملک کې 38 سني مسلمانان دي، په تهران په دارالخلافه 15 لاکه آبادي د جماعت پکې نشته، یو سني وزیر نشته په ایران کې.
نه په فوج کې مشرانو کې سنشته، هلته عاجزان، او دلته په سلو کې 2.5 شیعګان نه دي په پاکستان کې، او 11 وزیران شیعګان او د هغې ترقي. نو د دې حکومتونو نه خو مونږ امید د خیر نشته. دا نیکان خلک د تبلیغ والا دا د دین خدمت وکړي، یا د مدارس کوي، یا د علما کوي، بزرګان هم کوي، د اصلاح او ارشاد او دعوت سره دغه کار کوي، نور نه کوي. مولانا الیاس صاحبي حکومتونه خو یې په خپلو غمونو اخته دي، هغې خو د اقتدار او د کرسوګي دي، نو چې په خپله دا کار کوو. نو شکر دی دومره خدای پاک هغې له ترقي ورکړې ده چې دې وخت کې په 140 ملکونو کې 15 لکه افراد په تبلیغ کې مشغوله دي. دومره لوی کار په مخته ځمکې چا نه دی کړی. د 15 لکو نه زیات کافران مسلمانان کړل، فرانس کې پادریان مسلمانان کړل، او یوازې په انګلینډ کې 15 ګرجي په جماعتونو بدل شي. هغه ځای ته دین ورسو چې هلته سیاحین هم نشو رسېدی، او په خپل خرچ او د زړه د درده. زه هندوستان ته تلم، نو تبلیغ کې په اصطلاحي تبلیغ کې نه وم، اجتماع ته تلم. نو قاري طیب صاحب لوی عالم د دیوبند دارالعلوم، نو قاري طیب صاحب دا خبره کوله، هغه وفات شوی دی اوس. د تبلیغ والا یو ځل د قادیانانو مرکز ته ورتلل، نو هغې نه پرېښودل. دوی ورته منت کړی دی چې یاره زمونږ خو بل ځای درک نه لګي، ستاسو دې مرکز کې به یو 3 ورځې تېرې کړو بیا به ځو. خیر جګړې کړي دي، خو دوی ورته په نرمۍ بس هغه سړو ورته وایي ښه 3 ورځې به تېروئ او دی به ځئ، زمونږ په عبادت کې به دخل نه لرئ. نو دوی ورته وایي ښه ده مونږ ستاسو عبادت څه کوو، او مقصد یې هغې کې دا امیر د تبلیغ د خپلو ملګرو ته وایي وی دوی ته څه مه وایئ، خو چې د شپې تهجد له راپاسئ نو د دوی د هدایت سوال کوئ خدای پاک. نو یو شپې دعا کړې ده جړلې، په بله شپې کړې ده، په 3مه شپه دوی به سهار ځي. هغه امیر صاحب جړل، دې کې د قادیانانو هغه مشر راغی خپل مرکز ته، ده ته ورنږدې شوې وروره ولې جاړې، درد یې دی که څه چل دی؟ دې وی یاره نه مې درد دی نه څه بل څه مصیبت دی، خو په خپل عمل جړا راځي. وی څنګه په خپل عمل جړا راځي؟ وی 3 مرض ته چې مونږ یو دعا کوو دعا نه قبلېږي، نو د خدای فضل خو ډېر لوی دی، خو مونږ کې کمزوري ده. وی څه دعا کوئ؟ وی دعا دا کوو چې خدای پاک تاسو کې را سره یو سړی 3 ورځو له تیار کړي. نو دوی خو په خوږه وي، هغه چل ماله نه راځي. هغه ورته ویلي دا خو څه دومره ګرانه خبره نه ده، د دې لپاره مه جاړه، زه به در سره 3 ورځو له لاړ شم. ډېر خوشحاله شو، خو ورته وایي زه قادیانه یم، وایي که نه مونږ تا ته څه وایو، خو مونږ سره 3 ورځو له لاړ شو. په دې وتو کې ډېر چل دی، د دې خټو نه یې راوباسي. یو روپۍ چې په لښتي کې پرته یو د پاسه ته یو باتې اوبه واچوي هغه نه پاکېږي، او چې راویې باسې په وچې کېږي اوبه پرې واچوي پاکه شي. نو چې بل ځای ته لاړل، نو دې د خپلو ملګرو ته وایي هلکه ده ته څه مه وایې، خو د ده د هدایت سوال کوئ. نو یو شپې دعا کړې د ده لپاره، دی په خپل ګوټ کې ناست دی، خپل عبادت کوي، دوی په خپل. په 2مه شپې کړې دي چې په 3مه شپه هغه امیر صاحب سره سودا وه چې دی خو به نن واپس کېږي او مسلمان نه شو. چې سهار وختي شو په 3مه شپې نه پس، نو دا د قادیانانو دا مشر د امیر ته رانږدې شو، وی صاحب زه خو توبه وباسم. وی څنګه توبه وباسې؟ وی قسم دی د 2 جهانو سردار مې بېګا خوب کې لیدلی دی. د یو نوراني چهرې خاوند په جماعت کې ناست او صحابه کرام ورسره ناست، او غلام احمد قادیاني مې ولید د جماعت نه بار ولاړ دی د سپي په شکل. ما ته د 2 جهانو سردار وایي چې ښه 3 مرض ده چې ته زما په جماعت کې راوتې او ته اوسه پورې د سپي پسې روان یې. توبه یې وکړه او راغی د خپلې محلې ټول قادیانان یې مسلمانان کړل، او د هغې خپلې صوبې اوس امیر دی، او د قادیانانو هغه مرکز هغه خدای د تبلیغ. نو دې وخت کې دعوت او تبلیغ ډېر لوی. تبلیغ کې یو خبره کوم نو بیا بانګ وایي، تبلیغ کې وتو کې خدای 3 صفت انسان کې پیدا کوي. پرې دا یا الله زما خپله دا شوق چې لاړ شم. اوله دا چې سړي دا عبادتونه درست شي، مونځ یې ټیک شي. زمونږ پښتانه مونځونه کوي، خو تاسو به لیدلي سپین ګیري به یې غټ پټ کې به یې والي د رکوع نه پس په نیغ ودرېږي نه، او د سجدو منځ کې برابر نه کښېني. نو دې سره عبادت، سبق، قرت دا ټول درست شي. دویم دا ده چې په آخرت یې یقین مضبوط شي، ځکه هر وخت دا اوري چې په دې عمل کې دا ثواب دی او په دې کې جنت دی او دې کې دا ده، نو د ده په د آخرت یې داسې شي لکه سړی چې په سترګو ورته ګوري او ټول هر څه ورته اسانه شي. درېیم دا چې اخلاق یې خدای ښکلي کړي. نو زمونږ عالمان وایي ټول بد اخلاق هم لس دي او ټول ښکلي اخلاق هم لس دي.